کېږي هغه ټول حرام دي او هغه چې ستا په حلال مال کې یو ځای شي ستا حلال مال هغې سره مردار شي نه د مونځ کېږي نه د روژه کېږي نه د زکات کېږي نه د حج کېږي الله پاک ستا عبادت بیا نه قبلوي په خپل دربار کې چې حرامه ځمکه دې نیولي نو دا هم حرام دی بل حرام مال ظالمان خلق زورور مغرور کبرجن خلق په خلکو باندې خپله مزدوري وکړي مزدوري پې باندې وکړي او بیا ورته مزدوري نه ورکړي نن راشه سبا راشه غنمو کې به یې درکړم شولو کې به یې درکړم جوارو کې به یې درکړم پلاني باندې مې پیسې دي چې رایه کړې بیا به یې درکړم نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي الله پاک فرمایلی دي ثلاثه انا خصمهم الله وی درې کسان دي چې آخرت کې به د هغه درې کسانو په ضد باندې زه ودرېږم الله به ودرېږي درې کسان دي درې قسمه خلق دي الله فرمایي چې د آخرت په میدان کې د محشر په میدان کې به د هغې په خلاف الله وی زه به ودرېږم الله به ودرېږي د هغې په مقابل کې او بیا الله فرمایي چې ومن كنت خصمه خصمته او چې زه د چا خلاف ودرېدم بیا خو ملامتوم او بیا خو جهنم کې دننه کوم رجل اعطى بي ثم غدر یو هغه سړی دی چې زما په نوم باندې چا سره وعده وکړي او بیا دوکه وکړي دا اکثر حکومتونه کوي حکومتونه دا کوي یو سړی د حکومت خلاف جنګ کوي حکومت ورسره قسم وکړي چې ته بس موږ سره ملګری شه تسلیم شه جنګ مه کوه موږ درته څه نه وایو هغه چې راولي بیا مړ کړي تاریخ کې داسې واقعات شته رجل اعطى بي ثم غدر چې زما په نوم باندې څوک وعده وکړي چا سره او بیا په هغه وعده کې دوکه وکړي او غدر او خیانت وکړي الله وایي زه به آخرت کې ورسره ګورم دی خو نه پرېږدم که هر څوک پرېږدم دی نه پرېږدم یا موږ په خپل وطنونو کې روغې جوړې کوو د الله نوم پکې یادو قسم پکې یادو قرآن پکې یادو بیا د هغه روغه نه پس خلک وجنو مه کوه روغه که نه چې سړی وجني چې روغې کې د الله نوم یادې د الله په نوم باندې هغه غره کې د الله په نوم باندې هغه دوکه کې نو الله تا پرېږدي بیا الله وایي زه به په آخرت کې بیا تا نه پرېږدم ورجل باع حرا فاکل ثمنه بل هغه سړی چې آزاد انسان خرڅوي او د هغه پیسې بیا خوري لکه موږ چې لورګانې خرڅوو لورګانې خلک خرڅوي اولاد خرڅوي شرم دی پښتنو دپاره شرم دی مسلمان دپاره شرم دی افغان دپاره چې د هغه لور غوښتو ته خلک راځي ورته چې 100 روپۍ به راکوي ای بې شرمه خلکو شرم دی د مسلمان دپاره ده شرم دی د پښتون دپاره د پګړۍ سره شرم دی د انسان دپاره چې د خپل اولاد بیه لګوي د لور مهر خوري د اولاد مهر خوري خپل اولاد خرڅوي شمله بیا اوچته کړي پښتون اولاد خرڅوي الله فرمایي چې څوک آزاد مسلمان انسان خرڅوي او بیا د هغه مال خوري زه دی نه پرېږدم ده سره زه ګورم مهر واخله او مهر د لور ته ورکه چې ځان سره یې وړي تا ته دا مهر خوړل جایز نه دي د څاروي په شان د حیوان په شان د خپل اولاد بیه مه لګوه د څاروي او د حیوان په شان د خپل اولاد بیه مه کوه بعضې خلک نامناسبو ځایونو کې خپل اولاد ورکي پیسو دپاره مال دپاره د دنیا دپاره د دولت دپاره نامناسبو ځایونو کې جنکۍ ورکي لورګانې په نامناسبو ځایونو کې ورکي د دنیا دپاره او د دولت دپاره یې خرڅي دا خو ناروا دی دا خو حرام دی دا خو ناجایز دي او بل فرمایل چې رجل استاجر اجیرا یو سړي مزدور ونیو فاستوفى منه پورا کار یې ترې واغسته ولم یعطه اجره او بیا هغه ته د هغه مزدوري نه ورکوي نو الله پاک فرمایي دې سړي سره به آخرت کې زه ګورم دا عمل حرام دی او په دغه طریقه باندې مال ګټل حرام دي او په دغه طریقه باندې مال جمع کول حرام دي بل په حرام شیانو کې او په حرام خوړلو کې او په حرام کاروبار کې د شرابو کاروبار او تجارت دی قرآن عظیم الشان کې الله فرمایلی یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اے د ایمان خاوندانو یقینا شراب قمار بوتان او په پالونو باندې خپل حصه برخه معلومول رجس دا ګندګي ده من عمل الشیطان
دا شیطانی عمل دی فاجتنبوه د دې کارون نه ځان وساتئ لعلکم تفلحون دې دپاره چې کامیاب شي د آخرت کامیابي په همدې کې ده چې سړی د شرابو نه او د قمار نه ځان وساتي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لعن الله الخمر الله په شراب هم لعنت کړی دی وشاربها په سکون کې الله لعنت کړی دی وساقیها چې نور ته په پیالو کې اچوي په هغه باندې هم الله لعنت کړی ومبتاعها چې څوک یې اخلي په هغه باندې الله لعنت کړی وبائعها چې څوک یې خرڅوي په دوکاندار د الله لعنت کړی دی وعاصرها چې څوک یې جوړوي په هغه الله لعنت کړی دی ومعتصرها چې څوک وایي ما ته جوړ کا په ده باندې الله لعنت کړی دی وحاملها چې څوک یې لاس کې نیسي موټر کې اچوي بل شي کې اچوي بل ته یې وړي په دې وړونکي باندې الله لعنت کړی دی والمحمولة الیه او چې چا ته وړي هغه یې بیا سکي په هغه باندې هم د الله لعنت لس کسانو باندې حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم د شرابو په باره کې په لس کسانو باندې لعنت کړی په لس کسانو باندې بل حدیث کې راغلی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یشرب الخمر چې د چام الله او آخرت باندې ایمان یې هغه شراب نسکي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر چې چا الله او آخرت باندې ایمان فلا یجلس علی مائدة یشرب علیها الخمر هغه په هغه دسترخوان نه کیني چې په کوم دسترخوان باندې شراب ایښي چې په کوم دسترخوان باندې شراب ایښي په هغه دسترخوان باندې ناسته ناروا ده په هغه دسترخوان باندې حلاله ډوډۍ خوړل هم حرام دي په هغه دسترخوان باندې جایز ډوډۍ خوړل هم حرام دي په هغه ځای کې اشپزي کول حرام دي چې اسپز په پتنوس کې شراب ږدي او خلکو ته وړي که خپل نمس کي هلته اشپزي حرامه ده په هغه مؤسسه کې په هغه اداره کې په هغه سرکاري حکومتي دفتر کې نوکري حرامه ده وظیفه اجرا کول حرام دي چې هلته مشران شراب څکي او دا کته خلکو ته راوړي دا کته خلکو ته راوړي هلته مزدوري حرامه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی کل مسکر خمر هر شی چې تا نیشه کوي هغه شراب دي وکل مسکر حرام او هر مسکر او هر نیشه آور او نیشه کوونکی شی حرام دی بیا فرمایل ومن شرب الخمر فی الدنیا څوک چې دنیا کې شراب وڅکي فمات وهو یدمنها او د شراب څکي او په شرابو کې مړ شي توبه ونه باسي لم یشربها فی الاخره الله به آخرت کې ورته شراب ورنکي الله به جنت کې ورنکي دې معنا دا نه ده چې جنت ته به لاړ شي جنت کې به شراب ورنکي ځکه چې جنت ته څوک لاړو بیا خو به جنت ټول شیان څکي او خوري دې معنا دا ده چې الله به جنت ته دننه نه کي جنت